سلامونه وګما سبا عمر یم یو کریسمس بازار ته راغلی یم د دسمبر میاشت ده وبخښئ خلک ځي او راځي کامره کنټرول یې موږ نشو ساتلی نو نن غواړم د ما په ویډیو کې به تاسې وګورئ مختلف ځای کې چې ښارونو کې چېرته ځای ځای مارکیټونه جوړ شوي د هغه سایل به وکړئ دغه د کریسمس ونه ده چې دوی سینګار کړې ده خو تر اوس مازدیګر دی دغه توپونه چې تاسې ګورئ دا دومره غټ غټ دي د فوټبال توپ نه هم غټ دي خو دغه ستوري چې ښکاره کوي دا بیا د شپې له خوا نه ځلیږي او دلته خپله په دې ونه کې تاسې وګورئ ټول دا د چراغونه یې هغه کړي دي زه کوشش کوم تر ماښامه پورې واوسېږم او بیا د دې رڼاګانې ښایست به نور هم تاسو ته ویډیو جوړه کړم دا دی د کریسمس ته نږدې شپې ورځې دي د کریسمس بازارونه لګېدلي دي شاته مې ګورئ ونه هم سینګار شوې ده او دلته ښایسته ښایسته دوکانونه دي دا دوکانونه یې په ښایسته چراغونو باندې دوی سینګار کړي دي او خلک راځي همدلته ساعت تیروي او خوراکونه کوي ځینې دوستان د یو بل سره یو ځای کېږي نو په تاسې باید هغه د بازارونو سیل له نږدې نه وکړم هلته تاسې ګورئ چې هغه د چرګان درګرده په اور باندې کبابیږي دلته ښایسته یو رقم کلچې دي ډوډۍ دي لکه باوګان یا بنګړي غوندې دي دا پخېږي دا د دې خلکو ډېره مشهوره ډوډۍ ده چې دا خلک ډېر خوښوي دا ډوډۍ په سکرو باندې پخېږي دغه د کریسمس مخصوص جرابې دي چې د دوی رواج دی دغه ګرمې جرابې دوی په کور کې په پښو کوي د کریسمس په ورځ باندې مخصوص دستمالونه دي سرمیزیانې دي لکه د موږ وطن کې هم رواج ده خو دوی خاص د کریسمس لپاره دوی په میزو باندې اچوي ډېر ښایسته رنګونه یې دي دې دکان کې بیر خرڅېږي واین خرڅېږي چې خلک یې اخلي دا هغه میزونه دي چې د خلکو لپاره کېښودل شوي دي او خلک خوراک کوي د دې میزو شاته درېږي دا بل کس لګیا دی صفایي کوي دکان کې د دوی مخصوص پنیرونه دي چې دوی یې پخوي یو رقم مخصوص ځان ته پنیرونه لري دا هغه پنیرونه دوی هغه کړي دي او همدارنګه هلته د آس غوښه هم دوی وچه کړې ده چې هغه هم خلک اخلي تاسې ګورئ هلته ځوړنده د آس غوښه دا د کریسمس یوه چوکۍ دوی سینګار کړې ده چې خلک راځي ماشومان راځي او یادګاري عکسونه اخلي سره لپاره زه هم کېناستم او ویډیو مې وکړله چې دا خلک لږ خوشحاله سي د کبابونو لوګی خو تاسې ګورئ دلته چرګان او د دوی د خوښې غوښه کبابیږي درګرده دلته چې هره خوا ګرځئ تاسو خامخا مختلف دکانونه ګورئ دلته په دې دکان کې د یوې خواته داسې کلچې په پلاستیکونو کې ځوړند شوي دي چې دا د سندو یا د ادرک څخه کلچې جوړې شوي دي چې هغه مواد زیات دی پکې او دا دوی لکه خامخا په کریسمس کې جوړوي او ډېرې مشهورې دي دوی استعمالوي په دې دکان کې دلته د مخصوص هغه شیان دي چې دوی په کریسمس کې استعمالوي د کور لپاره ځینې کلي بندونه دي همدارنګه ګرمې جرابې دي او ګیلاسونه دي هلته ښکاري دا هم یو رقم زنګ دی دغه شیان دي چې دوی په کریسمس کې وشکه ګټه اخلي د اوسپنې دي او دا هم د وزې ښکر دی
نه پوهېږم چې دا د څه لپاره دوی استعمالوي. دا وړې وړې هغه حامیانې چې وي یعنې پیسه دانیانې که نه پخوا قدیمه رواج لري. دا دارنګه دا هم همداسې د کور لپاره استعمالوي. دې رستوران د خلکو د راجلبولو لپاره دغه پلاستیکي هغه جوړ کړی دی، سانتا یعنې د کرسمس هغه سپینګیری جوړ کړی دی او دلته یې لګولی دی. دلته په دې د دکان په دروازه باندې سیف لیکلی دی چې عربي کې او دا تورې ته وایي. نو دا به کیدای شي د مسلمانانو دکان وي. دوی هم لکه د کرسمس د خوشحالۍ لپاره دغه هم د چراغونه یې لګولي دي او د شنو پاڼو یا د صبر د ونې هغه علامه چې دوی ډېر په کرسمس کې کاروي هماغه یې کار کړی دی. دا د ښار په بله څنډه کې بل د کرسمس لپاره یو بازارګوټی لګېدلی، دکانونه دي هماغه شیان چې هلته خرڅېږي دلته، خو دلته کبابونه نشته ده، بس دلته وچه میوه، چاکلیټونه، بسکیټونه او واینونه او بیرونه او دغه شیان پکې خرڅېږي. دا د ښار په بله څنډه کې بل لوی بازارکۍ جوړ شوی د کرسمس. دا پخواني د چک عسکران دي یا چې دوی په خپل وخت کې مبارزه کړې ده، وطن یې ساتلی ده. دا پخواني دي، دوی په هغه پخواني سټایل باندې راوتلي دي، دلته ولاړ دي او خلک یې ګوري، خلکو سره عکسونه اخلي. ډیکوی We are soldiers of Napoleon. We come from Austerlitz to the Battle of the Three Emperors in south of Prague, Czech Republic. دا غره تاسې دلته ګورئ، زه لږ پاس جګجي ته راختلی یم. د جینه د لاندې بازارګوټي تاسې ګورئ چې دکانونه ښایسته جوړ شوي دي، خلک خوراکونه کوي او دا تقریبا پوره میاشت دوی دغه دسمبر میاشت کې همدغسې لمانځي، خلک راځي او انجوی کوي. دلته دومره زیات بیروبار وي لکه ملا تشبیه چې حاجیان یې حج ته تللي وي، دومره دوی بیروبار وي. دا یوه دروازه ده دوی جوړه کړې ده چې داسې دلته یو جای ده، تخته لکه پل غوندې جوړ کړی، په دې دروازه باندې دوی سر راننوځي، په یو دروازه او په بله دروازه باندې خلک وځي. دا بازار دی، بیروبار دی، خوراکونه دي، کبابونه دي، خوشبویانې دي. نو خلکو سره زه هم راغلم تاسو ته ښکاره کړم چې دوی خپل اخترونه څومره ښایسته لمانځي. خلکو بیروبار ګورئ، دې بیروبار ته چې زه ګورم ما ته چهلستون یادېږي، د نوروز وخت ملا بزرګ به یې ورته ویلې، هلته به همداسې بیروبار و او خلک به د وطن یاد راته تازه کوي. دغه مذهبي سندرې وایي د کرسمس کې راټول شوي دي، دوی هغه پخواني کالي دوی په منظم کې نیولی دی او دغه کالي سره اغوستي دي، دوی د کرسمس سندرې وایي سره. میرمنو نوبت شو، هغوی مذهبي سندرې وایي. څومره ښایسته کالي اغوستي دي سره، ټولو ښایسته ښایسته رنګونه. دم دوی هماغه پخوانی ژوند لکه چې عیسی علیه السلام و دغه وخت هغې سره د لرګیو نه جوړ کړی چې دغسې ابتدایي پخوانۍ زمانه یې سمبول غوندې دلته کړی. ماشومان عکسونه اخلي، هلته تاسې ګورئ د لرګیو نه یوه ښځه ده، یو سړی دی، یو ماشوم دی، همدلته یو دانه پسه ولاړ دی او لاندې هم داسې یو لکه
الوتونکي دوی به لکه د فرشتې یا د ملایکې هغه شی مونږ نه خورو اسلام کې روانه دی بس دا خلک یې ډېر په شوق باندې خوري وږې شومه بس دلته ورځمه د چرګ کباب پخیږي بخښنه غواړم خلک ځي او راځي دلته هغه نه ساتي بیلنس نه ساتي سره د کمرې نو لږ یو څه به وخورو دوبریدن دا رقم چکن مونږ ورته هغه کوي یعنی چرګ کباب مو ورته ویلې وږي شولو نو مونږ به یې مخورو د تاسو جای خالي ده داسې ښایسته خوشبويي لري بې اندازې تاسې مې زده کړئ په افغانستان کې همدغسې په لرګیو کې لکه ترکاري هم پکې اچولی سي هغه شمله مرچ پیاز همدارنګه بانجان رومي په منځ کې او همداسې د چرګ سینه تاسې کښته کوئ او کېږدئ لرګي پکې هغه کوي او کباب یې ډېر ښایسته راځي د کرسمس وخت دسمبر میاشت دلته یو کرسمس خپل اختر دوی لمانځي او بل هم د نوي کال راتګ دی نو بس تا ټوله میاشت بازارونه لګیږي او چراغونه وي تاسو د ما یوټیوب چینل د پوره ویډیو لپاره زما یوټیوب چینل ته لاړ شئ هغه سبسکرایب کړئ او زما ویډیوګانې وګورئ لایک یې کړئ زه ارامه نه کینم همیش د تاسو په خدمت کې یم دلته زاړه ښار ته راغلی یم زوړ ښار رنګ بدلوي اوس د کرسمس رنګ نیولی دی پخوا یې بل رنګ درلودو د موسم سره رنګ بدلوي نو له ما سره اوسئ خوشحاله اوسئ د خدای په امان د خپل ځان خیال ساتئ